اسلامي امارت هم ځان صفا کوي چې زه نو دی صفا سپینه پاپوڅه یم راپېښه د اسلامي امارته ده د کلمو اسلامي امارت نیولي یو ستړیاوې اسلامي امارت راته جوړې کړي دي دی نه دی چې اسلامي امارت و موږ ته دلته ښه عزت راوړی دی اسلامي امارت موږ ته بېعزتي راول اسلامي امارت موږ د خلکو څه حیا دي کالي وکښل زموږ د زنانو چپلۍ زموږ د زنانو پلنان په دروازه کې پاته زموږ خلک ډېر په خوشحاله ول چې اسلامي امارت راځي دی رڼا به راباندې راولي اسلامي امارت نیم افغانستان خرڅ کوي کوله را روانه ده ډبرې را روانې دي هغه نه بندېږي د یو لغړي کاټن بند د یو لغړي ډاټسن بند د یو لغړي ډیانا بنده د یو لغړي سیزن بنده ډاټسن والا د ډیانا والا دا بند نو اسلامي امارت به دې خلکو ته روزګار ورکړی وای اسلامي امارت به د دې سره دا مایدې چې کومې مایدې دې سره کړي دي پر دروازه باندې چې کومې بېعزتیاوې اوس کېږي د تذکرې والا سه که د بولدک ته که د کندهار ده د دې تذکرې والا سه وګریوان ته لاس ورلوېږي د زنانې مخ لڅېږي د زنانې بېعزتي کېږي که دې رشوت ورکوئ یا دې پیسې ورکولې یا دې قید اعظم نوټ ورکوئ ورڅه خدای دې وکړي د سړي سرونه دې راخیستي ته پر دې لړکلی ورکلی سې که د خپلو بچیانو د نفقې دپاره یا د دې وطن د روزګار دپاره زموږ وطن راسوځي که اسلامي امارت دی که فوجیان دي که نورې ادارې دي موږ به یې لاس خپله ور وپېچو موږ به دا ګوتې ور ماتې کړو موږ دې خلک دې کمزوري نه بولي نه دې موږ خلک بې غیرته بولي موږ د خپله شرافته د خپله عزته موږ اوس غږ نه لرو موږ چې دا دونې وخت ناست د خپله شرافته د خپله عزته د هغه خلکو د لاسه ناست و چې زموږ د ښار خانان زموږ د ښار امپي و ایمینې زموږ د ښار هغه ذمهواره پاچیانې اخر سوي خلک د هغو د لاسه ناست و چې زموږ پر سرو باندې سوداوې کړې وې